زما پیغمبر غار نه روان شو، خلکو ته دعوت شروع کړ، خلک اسلام کې داخل شو. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اسلام کې نارینه زنانه قرآن سره نسبت پیدا شو، قرآن سره تعلق پیدا شو. یو ځای ته زما نبی لال ډیر زیات رش خلکو ته تبلیغ شروع کړ. تا ته څه پته زما پیغمبر څنګه تبلیغ کړي؟ نن تبلیغ ډیر آسان دی اجي صاحب، لیکن زما پیغمبر څنګه تبلیغ وکړ؟ یو غڼه کې لاړ، کافران مشرکان راجمع دي، لاس سره لاس لګېدلي، اوږې سره اوږه لګېدلې، خپې سره خپه لګېدلې، په هغه بیړ کې رش کې زما پیغمبر دعوت ورکي. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله کې نجات دی، لا اله الا الله کې فلاح ده، نجات کامیابی ده. په هغه رش کې زما پیغمبر کافرانو ته د توحید ترانې وایي، دعوت او تبلیغ کوي. یو ماشوم جام کې اوبه راغستې، په کوټوري کې لوښي کې اوبه راغستې، خلکو ته خلقه لار راته پرېږدی که نه، زم دا اوبه رسوم. زما د بابا جان مرۍ اوچه شوې ده، زما د بابا جان خوله کې لاړې اوچې شوې دي، زما بابا جان ته تنده لګېدلې، زما بابا جان ته لوږه لګې، خلقه لار راته پرېږدی. زما پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو. چا چې ورپسې اوبه ګرځولې دا د پیغمبر نور نظر، لخت جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدة النساء بالجنه رضی الله عنها. پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو، فاطمه به ورپسې اوبه ګرځولې. د طائف په لارو کوڅو کې زما پیغمبر هغه جسد اطهر، هغه مبارک وجود لهو لوهان شو، په کاڼو باندې وویشتلی شو. زما پیغمبر باندې کاڼو ګزارو شو. پښتونه پتا خو لا د دین د خاطره چا د ګل ګزار نه دی کړی. جسد اطهر نه وینه روانه شوه، وینه کورتې سره ولګېده، وینه پیزار ته ورسېده. په پیزار کې دومره وینه منجمد چکه شوه، زما نبي ته د پیزار نه خپره وښکل مشکل شو. اذیتونه انتها ته، تکلیفونه انتها ته. لیکن د طائف هغه موقع باندې رب فرشته راولېږله، کمانډ در کوم، پاور در کوم، طاقت در کوم، غرونه یو ځای کوو، دا خلک هلاکو، دا خلک مړه کوو. داسې رؤوف الرحیم پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر. زما پیغمبرو پر من خیر دی که دوی مې نه پېژني، داسې څوک به راشي ما به وپېژني. ما پیغمبر چاته خیره ونه کړي، چاته بد دعا ونه کړه، خیره یې ونه کړې، بد دعا یې ونه کړه. په هغه طائف کې محمد ابن قاسم راغی. نن که بغ صغیر پاک او هند کې اسلام دی، دا اسلام د محمد ابن قاسم د وجې نه راغلی دی.